ستا کرنګ تور دی نو پروا مه کوه ستا کرنګ تور دی نو پروا مه کوه یوازې مینه په مڼو نه کوم زما ګورګورې هم بلها او یو بله های کوله چې ته په سهار کې زلفې مه خوروه ته په سهار کې زلفې مه خوروه زه د تیارو د یارې نه وایم خو بیا ټوله ورځې په ټالونو ځان کړم قلم ډوب کړه خپلو وینو کې صابره بې د وینو ښه شعرونه جوړېږي. السلام علیکم د شمال نیوز خوږو کتونکو زما طرف نه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه قبول او منظور کوي په دې هیله سره چې روغ جوړ به او د ښکلي شانتې ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي. خوږو مینوال موږ ستاسو دپاره پروګرام د ادب ګلونه متعارف کوو. په دې پروګرام کې به موږ د دې سیمې سره تعلق لرونکي شاعران ادیبان او د دې سره نقادان کم چې چا چې د پښتو ادب په دې سیمه باندې چا چې د پښتو ثقافت او چا چې د پښتو روایت په دې سیمه ژوندي ساتلی دي بغیر څه لالچه بغیر څه غرضه. په ننني پروګرام کې هم په دغه سلسله کې موږ د ځان سره د ادب یو داسې ګل میلمه کړی دی چې د هغه خوشبو په دې خاوره باندې ترللې لري خوره ده او د پښتو د ادب باغچه پې ښایسته ده. خوږو مینوالو زموږ سره په دې پروګرام کې نن یو داسې ښاغلی موجود دی چې د پښتو یو ډېر زړه راښکونکی او ډېر ښایسته صنف چې هایکور ته موږ ویلی شو او دا هم ویلی شي چې دا صنف د جاپاني ژبې نه پښتو ته راغلی دی او زه به تاسو ته دا خبره هم وکړم چې دا صنف په خصوصا په سوات کې دا صنف هغوی دلته متعارف کړی دی او د دوی د دغه زیار د دغه کوشش نتیجه ده چې دا صنف د دې صنف ډېر ښه شاعران په دې سیمه باندې نن سبا موجود دي. زموږ سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت موجود دی چې د هغه نامه د تعارف محتاجه نه ده. ګران محترم مشر محمد حنیف قیس صاحب زموږ سره په پروګرام کې موجود دي. د دوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې راغلی زموږ پروګرام ته یې ښکلا وبخله. قیس صاحب ته موږ په ننني پروګرام کې هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د شمال نیوز خوازخیله سټوډیو د دې د اورېدونکو کتونکو ډېره مننه کوم شکریا ادا کوم چې ما له دا مقرره کړه چې زه خپلو اورېدونکو او کتونکو سره خبرې اترې وکړم. ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې رالې او زموږ پروګرام نه مو ښکلا وبخله. قیس صاحب دا هم ویلی شي چې اکثر ډېر مشهور شخصیات وي خو د هغوی د ذاتي ژوند نه خلک ناخبره وي. نو تاسو راته لږ خپله پېژنګلو د ذاتي ژوند پېژنګلو زموږ سره زه ما نوم محمد حنیف دی. قیس مې تخلص دی. د چارباغ تحصیل لنډي کلي اوسېدونکی یم. د سکول نه ریټایرډ استاد یم او د خیره 9 بچي مې دي او اوس دغه شعر و شاعري کوم. 4 کتابونه مې د خیره سره چاپ شوي دي. د اولنی کتاب وزاره چاودې مزلونه، دویمو نوي نعتونه، درېیمو مرغوزار، بله شونټی اوس د چغجۍ په نوم بل تیار دی انشاءالله به زه راورېدم. نو مینوالو چغجۍ په نوم باندې چې کوم کتاب ستاسو دپاره تیار دی خصم به دا کتاب وخورئ ځکه چې چغجي ده. نو شاعري چې ده دا د مختلفو عناصرو مختلفو وجوهاتو د وجې نه شروع کېږي. تاسو په خپله باندې شاعري څنګه شروع کړه او کله مو شروع کړې ده؟ زه خو به دا ووایم دا خبره زه هر ځای کومه چې پښتانه به حیثیت قوم ښځینر ټول شاعران دي. نه پوهېږم چې دوی په خټه کې دا ولې غېږلې ده. موږ چې واړه هم دغه په کورونو کې به ښځو سندرې مندرې وي او د ځانه به یې پیلودي دا ټپې مپې جوړولې. د دې نه پته لګي چې د دې قوم کې شاعري ده. زموږ ماحول داسې دی چې زموږ وړوکی کلی او په هغې کې به یې موږ ته وایي چې که څوک شاعري کوي خاص د جوماتونو نه به دا خبرې کېدې نو دا کفر دی. خو موږ واړه موږ به یو بل ته ملګري په کنځلو کې به یو بل ته د سندرو په شانو نور نه پوهېدو چې دا شاعري ده. بهرحال زما موسیقي او سندرې ډېرې زیاتې خوښې وې. نعتونه به مې ډېر زیات خوښ وو. په خوږ اواز که څوک بانګ وایي که تلاوت کوي که نعت وایي که سندره وایي که څه وایي افزه یواز یم نو ماله ورته ژړا راځي. بس دا زما فطري صلاحیت دی. خدای خبر چې د الله له طرفه څه فیرزو ده. بیا په 1979 کې موږ ټریننګ له تللي وو. هلته کې زمونږ پی ټي سي ټریننګ و. ملګرو به د شپې راتله مجلس به یې کوو. نو د دې 400 یو ملګری و ډېر خوږ اواز و شاعر و ما به پورې خندل. ما داسې خو زه هم لیکلی شم. هغه یې ولیکه که نه زه بیا نه یم پوهېدلی. خو ما په 1980 کې بیا لیکل شروع کړي دي خو څه په چل نه پوهېدم چې ردیف څه ته وایي قافیه څه ته وایي دا څه ته وایي. بیا هغه داسې وکړو چې دغه ما سندرې لیکلې او هغه د ځان سره د اوسنی اداکار چې کوم دی
د سردار خان د زوی شاهد خان د ده پلار به فلمونه جوړول هغلی وړی د هغو د کلي هغه وی چې دا لږ به ماله بیا راولې دا سندرې به زه په راتلونکي فلم کې په هغه وخت کې خوشحال خان ووی ما ته غالبا یو غورځنګ و که څه وی چې دې فلمونو له به دې سندرې لیکي ټریننګ ختم شو زه دلته رالم موبایل ټلیفونونه سنوال ته لاړ خبره لاړه بس بیا دغه سفر جاری دی او الحمدلله اوس تاسو یوه ځانې پېژنګلو ده د پښتو په غزل کې او د دوی شمار په استادانو شاعرانو کې کېږي ستاسو نه به یو بله پوښتنه دا وکړم تاسو خو په مختلفو اصنافو باندې طبازمایي کړې ده او ډېر ښایسته لیکونه تاسو کړي دي په هر موضوع باندې هسې ستاسو خپله باندې د شاعرۍ په کم صنف ډېر خوښ دی او د شاعرۍ په کم صنف کې شاعري کوئ زه وایم چې دا مشران چې کومه لار سړي ته وښایي هغه ډېره زیاته ښایي ما به نعتونه ډېر زیات لیکله نظمونه به مې ډېر لیکل غزلې مې لیکلې کله چې زما کافي حمزه بابا له ما وړه الله دې جنتونو نصیب کړي او هغه وکته نو هغه ما ته دا دغه راکړه چې یاره ته غزل طرف ته توجه ورکړه بیا چې زما ولنی کتاب چاپ کېده په هغې باندې د غزوې مراد شینواري ورکړه نو هغه ما ته په کتاب کې باقاعده ولیکل چې د په غزلو کې چې کوم جدت دی هغه د په نظم کې نشته لکه خپله توجه غزل طرف ته وکړه نو دا به بیا د ځان له نوم پیدا کړی شي د دغې وجې ما وی چې یاره د مشرانو خبره ده یو طرف ته فکر فکار دی او کوم چې د هغو خوښ دی بیا هم عشق خلیل صاحب چې په مرغزار لیکل کول نو د هغه هم خصوصي دغه دا وه چې ته خپل غزل ته توجه ورکړه او ستا په غزل کې دا نوې استعارې او نوې تشبیهات حالانکې ما نه پېژندو خو ما خو به یو لیک کو خو مشرانو په هغه رهنمایي باندې نو بس بیا ما د غزل لار زیاته رغه کړه او کوشش زما دا وي چې غزل دې ولیکلی شي ځکه چې خلک یې خوښوي هم او کیدای شي ما ته خو نه ښکاري خو خلکو ته به ښه ښکاري دغه څه پکې دي هسې خلک نه خوښوي دې سره سره مینوالو قیس صاحب یوازې شاعر نه دی بلکې ما د دوی افسانې هم کتلي دي ادیب هم دی نو تاسو افسانې هم لیکلي دي افسانې مې لیکلي دي ښه ډېرې د یو کتاب دي تکلونه مې هم لیکلي دي او پخوا خو دلته د دې سوشل میډیا یا د میډیا په سوات کې خو یوه ذریعه نه وه موږ به پېښور ته تلو نو د هغه ځای په اخبارونو او رسالونو کې به د ټولې صوبې کسانو خپل کلامونه ورکول زه خوش قسمت یم چې زما افسانې هم هغو چاپ کړي تکلونه هم ډېر چاپ کړي دي او زما غزلې او شاعري چاپ کړې ده ما باقاعده خپلې افسانې قلندر مومند او د هغو مرکې ته او د هغه بله ټولنه چې وړاندې کړي دي هغو پرې ډېر تعمیري تنقیدونه کړي دي ډېره حوصله افزایي کړې ده خو بیا ما وایي چې یاره د هر څه په نه کېږي نو ما خپله توجه زیاته شعر و شاعرۍ طرف ته ورکړه هغه پرتې دي د یو کتاب دي قیس صاحب خو تاسو سره خپل د ژوند حالات او بیا دغه شانتې د خپل خدمات چې دي د هغې تاسو ته ظاهر کړل د دوی نه به کلام هم اورو ځکه چې زمونږ مینوال زیاتره د کلام شوقین وي ما چې به وې نو اوس مې رنګ سوی سکور دی که نه دی ما چې به وې نو اوس مې رنګ سوی سکور دی که نه دی جانانه ستا دا جدایي چې ده اور دی که نه دی او دا چې زمونږ په کور او کلي کې یې اور بل کړی دا چې زمونږ په کور او کلي کې اور بل کړی لږ ورته وګورئ چې دا سړی تور دی که نه دی او ما درته نه وې ګورئ دا سړی د زیلې ریبي ما درته نه وې ګورئ دا سړی د زیلې ریبي ته ورته ګوره اوس یې لاسو کې لور دی که نه دی ما درته نه وې ګورئ دا سړی د زیلې ریبي ته ورته ګوره اوس یې لاسو کې لور دی که نه دی او په خاموشۍ ورته څنګه راوستی شو مونږ وده وو په خاموشۍ ورته څنګه راوستی شو مونږ وده وو اوس د دې خلکو په راتلو دلته شور دی که نه دی په خاموشۍ ورته څنګه راوستی شو مونږ وده وو اوس د دې خلکو په راتلو دلته شور دی که نه دی او زما پې څه اور پکې بل که چې د خوا یخه شي زما پې څه اور پکې بل که چې د خوا یخه شي خو ته به چېرته ځې دا زړه مې ستا کور دی که نه دی زما پې څه اور پکې بل که چې د خوا یخه شي خو ته به چېرته ځې دا زړه مې ستا کور دی که نه دی او قیسه پښتون یې زه دې پېژنم په دې خبره قیسه پښتون یې زه دې پېژنم په دې خبره ستا مرګ له ووایه پوره یو پیغور دی که نه دی ډېر مننه خو کتونکو تاسو خو د قیس صاحب تازه او ښایسته غزل واورېدو ما خو ډېر زیات خوندونه ترې واخیستل تاسو به ترې هم خوند اخیستلی وي ما ته پته ده څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې خبره وکړه قیس صاحب یوازې د غزل نه بلکې د هایکو هم ښه شاعر دی او په دې سیمه باندې هایکو دو متعارف کړې ده نو د دې نه وروسته به د دوی نه یو څو هایکوګانې هم اورو او یو بل تازه کلام به دې هم اورو دا یو درې هایکو دي دا ما په کتاب کې چاپ هم دی چې ستا کرم تور دی نو پروا مه کوه
ستا که رنګ تور دی نو پروا مه کوه یوازې مینه په مڼو نه کوم زما ګورګورې هم بل ها او یو بله های کوله چې ته په سهار کې زلفې مه خوروه ته په سهار کې زلفې مه خوروه زه تیارو د یارې نه وایم خو بیا ټوله ورځې په ټالونو ځان کوم او یو بله های کوله چې زما زړه د انور پرست ګل دی نو چې زما زړه د انور پرست ګل دی نو اوس چې انور مخې چرته ځي یارانو زما زړګی به پسې ګرځي که نه دا پرون په منګوره کې را روان وم بس یو څو شعرونه راله تازه دي لا غزل شوی نه دی که خوښ مو نو دا به راته ووایم ډېر واړه واړه بوتان دي زړونه ډک دي ډېر واړه واړه بوتان دي زړونه ډک دي د هر کار جدا خدایان دي زړونه ډک دي ډېر واړه واړه بوتان دي زړونه ډک دي د هر کار جدا خدایان دي زړونه ډک دي او په اظهار د پابندو خپسې ناست دی په اظهار د پابندو خپسې ناست دی خلک یو بل ته حیران دي زړونه ډک دي او شعر دی چې څوک به څه وایي چې کومې بلا مات کړم څوک به څه وایي چې کومې بلا مات کړم دا د موړ خار غریبان دي زړونه ډک دي څوک به څه وایي چې کومې بلا مات کړم دا د موړ خار غریبان دي زړونه ډک دي او د بېوسو پیغلو اوښکې دي ګویا دي د بېوسو پیغلو اوښکې دي ګویا دي خلک پوهه دي پریشان دي زړونه ډک دي او بل اخري شعر دی را دی چې په یو بل یې خوشحالۍ کله پیرزو دي په یو بل یې خوشحالۍ کله پیرزو دي د حسد کینې ماران دي زړونه ډک دي ډېره ډېره مننه قیس په سواد کې تاسو ګورئ ډېر ښه لیکوالان دي زلمي دي نو تاسو د پښتو ادب ته په څه نظر ګورئ چې پښتو ادب پرمختیا طرف ته روان دی او که نه ډېر زیات روان دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده اوس په یونیورسټو کې په کلو کې په حجرو کې په غټو غټو ځایونو کې د پښتو پروګرامونه کېږي د دې نه دا پته لګي چې د خلکو د پښتو د شعر او ادب سره د خپلې ژبې سره مینه زیاتره همدغه د دې نوو زلمو د حوصله افزایي یو ښه ذریعه ده نن سبا خو میډیا د خیره په هر قسم د سوشل میډیا الکترونیک میډیا پرنټ میډیا دوی له هم ډېر وخت ورکوي ډېر قدر عزت خلک د خلکو کوي د دې ژبې په وجه نن که موږ دلته ناست یو نو د دې ژبې په وجه ناست یو نو دې ژبې سره خلک مینه کوي دا ډېره زیاته ښه خبره ده دې زلمو له به هم دا خلک ډېر قدر وکړي وبه یې قدروي زه خو ډېر زیات خوشحاله یم چې نوي اعلی تعلیم یافته زلمي ډېر په تیزۍ را روان دي د هر چا خپل خپل مقام دی خپل خپل ځای دی یو څوک د بل چا ځای نشي اخیستی خو چې په چا کې صلاحیت وي نو د چینې د اوبو په شان د غرونه یې په سینو پرته وي خو دا به ځان له لار کوي ځي به نو ډېر خوشحالۍ خبره ده نوي زلمي یوازې زموږ په سوات کې نه په ټوله صوبه کې او چې د یونیورسټو پوهه طالب علمان لګیا دي د ژبې سره مینه کوي نو ظاهره موږ له د خوشحالۍ خبره ده زه خو ډېر خوشحاله یم خو کتونکو تاسو د قیس صاحب کلامونه او د دې خوږې خبرې هم تاسو واورېدې قیس صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې زمونږ په تش کال باندې دوی زمونږ سټوډیو ته راغلل او زمونږ پروګرام ته درناوی وبخلو تاسو دا پروګرام د شمال نیوز د خوازخیل سټوډیو نه دا وخت کې اورئ او ګورئ زمونږ به کوشش دا وي چې د دې سیمې سره تعلق لرونکي زلمي شاعران زاړه شاعران او دغه شانتي د پښتو ادب خدمت کوونکي که په هره طریقه باندې وي موږ به دې سټوډیو ته راولو او د هغې غږ به ستاسو تر غوږو در رسوو هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي د یو بل پروګرام پورې خپل رول خپل کوربه خپل ملګري ابراهیم افشار له ورکوي اجازت د لوی الله